د احمد شاه مسعود زوی وایي چې ولسمشر غني دې استعفا ورکړي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خپله مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره پکار ده چې ولسمشر غني استعفا ورکړي. احمد مسعود په دې وروستیو کې د بهرنۍ استخباراتو توجه ورته زیاته شوې ده. ویلي دي چې دوی تیار دي طالبانو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو د هېواد د لویو ګټو د خوندیتوب لپاره به ښه کار دا وي چې ولسمشر غني په خپله استعفا ورکړي. مسعود وایي چې امریکا یو ستر اشتباه وکړه او طالبانو سره په داسې یو حال کې یو توافقنامه لاسلیک کړه چې هغوی د افغان حکومت سره هیڅ ډول توافق ته نه ورسېدلي. مسعود د دې پلوی دی چې مخکې له دې چې امریکایان طالبانو سره توافق وکړي باید لومړی افغانان په خپل منځ کې یو توافق کړی وای. د مسعود له نظره مخکې د بین الافغاني خبرو د بریا څخه د امریکا له لوري طالبانو سره توافق لاسلیک کول د دې سبب شول چې شرایط د طالبانو پر ګټه بدلون وکړي. په اوسني حالت کې چې احمد مسعود د ولسمشر غني استعفا د حل لار بولي، ډیری پوهان ورسره مخالف فکر کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په کار د طالبان په اوس وخت کې د یو موجود حکومت یعنی د ولسمشر غني په مشرۍ د حکومت سره توافق وکړي. دا پوهان استدلال کوي چې په داسې یو حالت کې چې ولسمشر غني استعفا کړې وي او د حکومت په نامه یو څه شتون ونه لري چې طالبانو سره د ښه موقف څخه خبرې وکړي، نو د ډلو ټپلو سره به طالبانو خبرې هیڅ ګټوره پایله ونه لري او افغانستان به یو لوی ناورین سره مخ کړي. ماهرین دا تر ټولو مناسبه لاره بولي چې طالبان د موجود حکومت سره یو توافق وکړي او وروسته بیا د همدې توافق په ترڅ کې د نوي حکومت یا ټاکنو ټاکل وشي، مګر اوربند او سیاسي توافق باید د طالبانو او حکومت ترمنځ لاسلیک شي.